اوس نو د خپل شیخ سره محبت دا اول به شیخ سره محبت دغسې حد ته رسیږي بیا مخ ته سړي ته محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کیږي پناه په شیخ مقدمه د پناه په رسول الله دپاره ده پناه په رسول مقدمه د پناه په الله دپاره ده خو دا د شیخ محبت چې پیدا کیږي دومره ډېر چې در ځانه در باندې ګرانیږي مور و پلار نه ګرانیږي دغه به څه شي وجه نه کیږي دغه تصور به وي د ده محبت عقلي ده چې دی چې ما ته کومه لیار راښیي ما په دغه لیار چې زه رفتار وکړم چې د شریعت پایبندي ده د ذکر باندې دوام ده ما ته څومره نعمتونه په آخرت کې خدای پاک راکوي د دغه تصور چې بار بار کوي او د ده د احساناتو تصور کوي چې په یوه توجه د ده د ما خدای پاک څومره ګناهونه معاف کوي د دغه تصور کوي د ده د کمالاتو تصور کوي چې ده ته خدای پاک د ولایت څومره عظیم مقامات ورکړي دي ای د دعا څنګه قبلیږي د ده په توجه کې څومره اثر پیدا کیږي خپل ځان کې بدلون وویني چې مخکې په څه حال و اوس په څه حال نو هلته بیا دغه محبت دلته خو د ښایست وجه نه ده د قومیت وجه نه ده خو د دغو شیانو تصور به وي دا هلته کېږي چې تا باطن صفا شو په دوام د ذکر سره نو د خپل باطن په صفایي کې دا شیان وایي بیا هلته معلومیږي محبت عقلي خو به تصور کوي خو د ده د احسان پیدا هلته درته معلومیږي چې مخکې په څه حال و اوس څه شو د ده د کمال چې هغه د انواراتو مشاهده وکړي د ده د کمالاتو خیال تا سره موجود شي بیا هلته تا سره محبت پیدا کیږي دا چې په ټول عمر باندې د شیخ د متابعت عقلي د دغه تصور هم نشته چې زه چې د په لیار رفتار وکړم ما ته به څومره انعامات جنت دایمي نعمتونه پیدا کیږي د ده د توجه د احسان احساس هم نشته را سره چې په موږ پورې دی څومره زړه خوري دا توجهګانې د دې دپاره نه دا کوم چې دا ملګري ډېر دي دا خبرې په غور باندې واوري دا مشایخو ډېر لوی حق ده په موږ باندې ما ته خپلو مشایخو یو څو قصې کړي احمد ضیا خلیفه مبارک قدس الله سره چې آخر وخت کې مریض و دوی ویل کله یو محبوب ما ته کینی د زړه نه په محبت چې توجه وکړم داسې شمه لکه په وجود کې مې چې دا ټول رګونه پرې شي دومره تکلیف په ما وي دوم دغه ځای ته ډېر مهم خدای پاک دې په حال رحم وکړي زموږ کره میلمه و بیا یې سهار دا قصه ماته وکړه وایي کله یو چا ته توجه وکړو خدای ته د دوی د ګناهو د لرې کېدن زارۍ شروع کړو چې ګناه وي دومره تکلیفونه په موږ تیر شي لکه سړی چې وایي په لاس نه شل دېرش لرګی ووایي دا وجود مو دومره درد کوي ظاهري دردونه په موږ دومره تېرېږي دومره تکلیف وایي د بعضې خلکو په وظیفو کې دومره تکلیفونه وي خدای په موږ پورې دغه ځان وخوري اکثره وخت بیا وایي زه خوب نشم کوی دومره تکلیف په ما باندې تېر شي که دا احسان را سره کوي بل خلیفه صاحب چاته توجه کړې وه بیا د پزې نه وینه راجاري شوه چا پوښتنه ترې وکړه چې دا ولې وایي ډېر محبوب و مشفق و زړه مې په وخوږېدو توجه رانه تیزه شوه د پزې کې مرګ پرې شو احمد ضیا خلیفه صاحب مبارک یو وخت کې ویلې وایي دا خلک وایي چې خلیفګانو خوندونه واخیسته خلک شکرانې ورکوي مړۍ ورکوي چی ورکوي دلته به سخت چې جلال کې به راغی سخت خبرې کړې وایي زه دا وایم چې دا خلیفګان د وخت د بنګیانو چې دا بنګیان نه دي چې دا ټټۍ صفا کوي دا ګندګۍ تر دغو نه د دغو سخته وظیفه ده چې رښتیا خلیفه یي په قسم یې ویلی دی وایي د ما د په خدای قسم یې د انسان د ګناه بدبویي د انسان در ګندګي بدبویي نه ډېره زیاته ده خو دغه شیخ ټایم نه په دغه مرید پورې ولګوي دغه بویونه ټول ورځي هلته په حدیث کې ثابت ده نبي علیه صلات وسلام ناستو بدبویي راغله وایي دا چیرې چا د مسلمانانو غیبت وکړو چې څوک دروغ وي حدیث کې ثابت ده چې ملایکې یو میل لرې تر دې دومره بدبویي لري خو د په حدیثو ثابت ده چې ګناه بدبویي لري حتی چې نیت یې ګناه وکړي ملایکې پوه شي چې دغه سړي ګناه نیت وکړه خدای ته پس رارهی شي چې یا الله ده خو نیت یې ګناه وکړه ولې وایي بدبویي د بدن نه پورته شي دغه بدبویي خو دا سړی په ځان هم نه پوه کوي ټنډ هم نه ترګرځوي ټنډه یې ورسره نیولې خدای پاک ته ژاړي زارۍ کوي تر څو پورې چې د ګناهو اثر خدای پاک نه ختم کړی د دغه احسان تصور د موږ سره هلته پیدا کیږي چې په ده خو پوه شو چې ما سره یې څومره ښه وکړه خو دا پټ راز ده چې باطن صفانې سړی په پیږي نه دلته توجه ورته وکړه هلته ورته چې لږ کښېنه وظیفه وکړه
چې سینې ته دې څه در ولوېده دا خو لږ وساته. دی دستي چې بیا په مجلس لګیا شي، بیا یې باندې وځي، بیا په موبایل لګیا شي، بیا بېرته په خپله ګناه ولګیا شي چې څه شی پیدا شوي بېرته راځي ختم شي. نو کثرت ملازمات خو په محبت او په انقیاد، دا محبت چې شرط ده د حصول د ولایت لپاره چې تر ځان نه بم زیات محبت وي ورسره، تر اولاد او تر هر چا نه، دا هلته پیدا کېږي چې د ده د متابعت عقلي تصور ډېر وي او د ده د احساناتو تصور ډېر وي، د ده د کمالاتو. خو دا هلته وایي راځي چې ذکر ډېر کوي، باطن د تا صفا شي. هغه ملګري چې لږ د کشف چښتنان دي چې د خلیفه صاحبانو د صحبتو قصې ماته کړي چې په نفس لیدلو مې څومره کار جوړ شو، په نفس لیدلو مې څومره کار جوړ شو. دا کراچي خلیفه صاحب د دامت دا داسې کوټې کې په شاشه تلو، احمدزي خلیفه صاحب مبارک ناست و، بل واري چې هغه راننوت دی جګ شو، د خولې نه چیغه ووته. بیا خلیفه صاحب پټه پوښتنه تر کړې وه، وایي څه دې ولیده؟ وایي صاحب داسې یو پرده راغله داسې تېره شوه، وایي د ولایت صغرا نه مې کبرا ته پورته کړې. په یوه نظر باندې د شفقت د صغرا نه کبرا ته پورته شو. خو دغه مقام خو هغه چا ته معلومېږي چې باطن زړه صفا شي. یو خلیفه صاحب جذب و، بل چا څه خبر وکړه، دی خلیفه نه و په هغه وخت کې، ما ته وغږېده. وایي داسې حال ما ته پیدا شو، د سر نه نیولې تر نوکه هر رګ مې، هر وینې څاڅکې مې، هر غوښې مې، هر پلې مې الله الله نارې ویلې، نو ما خوله نه شوه کنټرولولی، ځکه مې چې داسې په ځان کې ووینې چې تا ویښته الله نارې شروع کړي. د کراچۍ نه یو ملا د ما مرید ډېرې ته راغی چې هلته یې بیانونه ما ویلې چې څومره ډېر ذکر کړی چې د انسان ټول وجود بیا په ذکر راځي. دوی ویلې وایي ما په دغه تصور د ورځې مې 40,000 وارې نه زیات الله الله ویلې. داسې کیفیت راته پیدا شو چې بدن هر ځای ته سوچ کوم هغه ځای په حرکت شي، خو غږ یې نه اورم. لیکن داسې کوزه نه چې دا خپلې ګیرې ته راورسېږم، دا هر ویښته مې چې الله الله نارې وایي په دغه غوږو یې تر اورم. دا هر ویښته زموږ مشر خلیفه صاحب مبارک ویلې وایي نو ګور مې راته وایي دا ذکر سلطان چې دا د سر ذکر ده، چې دا چې شروع کړم د سر هر ویښته مې چې د الله الله نارې وایي زه په خپلو غوږو اورم. چې دا شی وویني بیا هلته کمال باندې سترګې خلاصې شي چې دا څومره د لوی کمال چښتن خدای پاک پیدا کړی. خو موږ خپل باطن نه صفا کوو، اول د ده کمال غواړو، کمال غواړو چې یو وارې د کمال په سترګو ووینو موږ کوی چې دغه کمال ده چې په هوا والوت. وایي د ولایت علامه دا نه ده، نه یې شرط چې کرامت به وي یا کشف وي، نه کرامت شرطه نه کشف شرطه. ولی به وي کشف به بیخي لري نه، ولی به یې ظاهري کرامت به بیخي وي نه. خو اصل ولایت دا ده چې په شریعت پایبند وي، چې د ده په صحبت کې تا ته دا اثر پیدا شي چې خدای در په یاد شي. بیا دغو خلکو ته زیری دي فی الحیات دنیا. دغه څه معنا ده؟ وایي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په حیات کې، د هغه په ژوند کې په وحی خدای پاک ده ته علم کوو، د زیری شروع کړه. یوه ورځ عشره مبشره په یوه ځای 10 کسان ذکر کړه: ابوبکر فی الجنه، عمر فی الجنه، عثمان فی الجنه، علي فی الجنه، زبیر فی الجنه، طلحه فی الجنه، سعد فی الجنه. داسې 10 کسان په یو ځای واخیسته. کله کله به ګوښې حضرت بلال ته ویې ته په کوم عمل دې مانه مخکې جنت ته ننوتلی؟ حضرت ام سلیم ته ویې دغه چخړنه سپین سارې ده، دا ما په جنت کې ولیده. ګوښې ګوښې زیری د جنت یا په ګډه باندې زیری د جنت، دا بشرا دي. خو د نبي علیه السلام په وخت کې په وحی خطا احتمال نه ورکې. د نبي علیه السلام نه بعد دا بشرا چی دي؟ دغه بشرا نبی علیه السلام وحی منقطع شو، مبشرات پاتې دي. مبشرات ښه خوبونه، رؤیا صالحه چې سړی په خپل ځان په ښه طریقه وویني یا بل په ښه طریقه وویني. دا یو زیری ده د الله تعالی د طرف نه د دغه انسان د قبولي په نیک اعمالو باندې، په نیکو ځایو کې، د نیکو خلکو په صحبتو، په مجلسو کې ځان په خوب لیدل، حضور پاک صلی الله علیه وسلم په خوب لیدل، صحابه مبارکین په خوب لیدل، ائمه کرام او نیک خلک په خوب لیدل، حرم شریف په خوب باندې لیدل، جماعت او عبادت په خوب باندې لیدل. دا ټول بشرا دي، زیری دي. او په آخرت کې، آخرت نه مراد وایي ذوالقدن مراده، ملائکه نیک عمل انسان ته راشي
یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. د اولیاء او کیسې د کشف یا اسرار د موږ خولې باندې ډېر نشو بیانولای، خو دومره هغه آیات او حدیث په رڼا کې مې چې لږ لږ درته وکړې هغه ځکه چې داسې اسرار بیانول په عامه مجموعو کې ګناه ده، ناروا ده چې خلکو ته تکذیب پیدا کیږي، چې خلکو ته تکذیب پیدا کیږي. کنی چې ما د دې مشایخو مجلسونه اوریدلي دي، د دې په صحبتو کې مې کوم کیفیتونه اوریدلي لیدلي دي، بیا منل کیږي چې څوک هغه کې خو څوک